تاسو به راته عابد صاحب د پرایویټ سیکټر کې تاسو جاب کړی دی وخت به تېر کړی دی 100 کلونه پکې تېر کړي دي د پرایویټ سیکټر ستاسو په خیال تاوانونه څه دي موږ ته څه نقصانونه دي بسم الله الرحمن الرحیم امیر ظهیر صاحب ستاسو ډیره مننه چې تاسو ما ته خپل پروګرام کې یو ښایسته لمحه موږ ته تاسو راتلو مننه ما ته راکړه او زه به دا وایم چې پرایویټ سیکټر کې پرایویټ سکول کې کالج کې ما وخت تېر کړی دی جی جی نو څنګه چې تاسو وایئ چې د دې فایدې هم دي او نقصانات هم دي نو فایدې هم دي خو نقصانات یو دا دی چې دا تا زه کوم نو زما دار چې خپل نظریه ده سوچ دی خیال دی رای ده دا زما خیال دی چې دې ځکه پرایویټ سیکټر کې چې کوم دغه دي اونران دي مالکان دي هغه اسې که زه وم نو برای نام یو تعلیم یافته ورته ویلی شو اوس بلال صاحب په شانتې ما بلال صاحب سره هلته کې موږ ملاقات شو نو بلال صاحب په شانتې تعلیم یافته خلک پروفیسران لیکچرران دی ادارې جوړې کړي نو د دې یو خپل مایند سیټ اپ دی یو سوچ دی دی هغه اداره هم ښایسته طریقې سره چې کوم نه چلولی شي او دی ټیچرز چې کوم د دې سره هغه کارکوونکي دي هغه کلاس 4 دي یا ټیچرز دي نو هم ښایسته ډیل کولی شي ما چې کوم ځای کې اداره کې وخت تېر کړی دی نو ما پنجاب کې هم وخت تېر کړی دی هیز ا ټیچر ما دلته هم وخت تېر کړی دی خو دې ځای کې بیا زه خبره وکړم چې دلته کې او پنجاب کې هم بیا دا کم از کم یو فرق ما محسوس کړی دی چې هلته کې که تا څوک مطلب تا نه کار اخلي نو تا ناخیسته طریقې سره په ښایستو الفاظو سره چې کوم دی نو ستا ستاینه وکړي او تا نه کار واخلي دلته کې چې کوم دی نو دې ځای کې که تا نه کار اخلي نو تا خو ډومبی چې کوم دی نو په ځان دې پوه هم نه کړي او تا منځ منځ کې چې کوم دی نو ستا بېعزتي وکړي که نه او هغه سړی انتهایي هغه موږ وایو نو دلته کې خو ډومبی غټه خبره دا ده چې پرایویټ سیکټر کې ایز ا ټیچر زه پاتې شم نور خو ما ته اندازه نشته دی خو دا هسپتالونو کې هم او دا سکولونو کالجونو کې هم دا ټول پرایویټ ادارو کې دلته کې دلی سکون نشته چې څنګه سر خبره وکړه چې دلته کې به تا ته هر ټایم چې کوم ته به په صابون باندې او یار کې وای که ستا یو نیم لاک هم تنخواهوي چې څنګه خبره وشوه به یو نیم لاک تنخواهوي نو ته به دننه خوشحاله یې چې زما یو نیم لاک تنخواه ده خو ته چې کوم د هغې بدله چې کوم دا به هم سوچ کوي چې کیدی شي زه نن کور ته لاړ شم او ما ته میسج راشي چې یاره سبا نه مه راځه نو یو خو دا دی چې دلته کې هغه ذهني سکون نشته دی بالکل نشته دی ته چې کوم پرسکونه نشي پاتې کېدی او دا بالکل دا نه ده چې موږ وایو چې سکون صرف په پیسه کې دی یا سکون صرف په دغه کې د جاب کې دی اوس ما جاب کړی دی ما اوس د ایم ایس دپاره ریزاین ورکړی دی خو زه هغه چې څه ټایم مې جاب کو هغه دوران کې چې کوم هغه لغونې بېچیني وه اوس جاب مې نشته دی خو اوس زه دومره انتهایي پرسکونه یم چې هغه جاب دوران کې زه کم بېچیني وه زما جی نو هغه لغونې ټینشن وي که نه نو جاب دوران کې به هم تا ته لغونې دا پریشاني وي دا ټینشن وي چې یاره څه ټایم ما ته دي دغه راکولی شي دغه پرې خدای شم بل دلته کې پرایویټ سیکټر کې دلته کې ستا په صلاحیتونو باندې چې کوم دی نو هغه مکمل غټه ګټه کېښودی شي ته خپل صلاحیت چې کوم دی نو هغه بهر راوباسلی نه شي دې چا سره شیر کولی نه شي ځکه چې ته د یو ادارې هغه چې کوم دی نو باونډې مجبور یې د دې خبرې چې هغې څه وایي نو ته به هغه کوې حالانکې ته به چې کوم دی نو په خپل سوچ مطابق د خپل رای مطابق هغه اداره هغه سیستم ډیر ښه چلولی شي مالک د رای نه د خیال نه هم به ښایسته چلولی شي خو که ته هغې ته نو هغه وایي چې نه سر زه چې درته څه وایم هغه به منې حالانکې دې ځای کې به ما خپله کالج دوران کې هلکان به ښه سینیر میچور هلکانو سینیر هلکانو نو سټارټینګ کې زما خو د ایج هم مسله ده نو هغوی به لږ غونې شرارت یې کولې نو چې ما کله هغې هغه څنګه خبره وکړه باچا صاحب خبره وکړه چې هغې لومبی چې کوم ته د هغې هغه منټلیټي لغونې جج کې چې دې سوچ څه کوي نو ما به هغې ته وي چې تاسو څه غواړئ شور کوئ غوبل کوئ مستی کوئ خبرې کوئ صحیح ده هغې ټایم درته زه در کومه خو لومبی دا کلاس اخلو بیا د هغې ټایم درته زه در کومه کلاس په چې موږ ختمو نو کله کله به په موږ به چې کوم دی نو هغه بیلو شو خو کلاس په لازم موږ نو ختم شوی خو هغوی به ما په دې خبره مجبور کړو چې تاسو ته زه ټایم در کومه حالانکې ما هغې سره دا ډیلینګ به کوم نو اوس که چېرته دا ډیلینګ هغې سره یو
کالج دوران کې سکول دوران کې نن سبا خو 9-10 سټوډنټانو هم خدای غدي نو کدا چرته غي ته ډنډر او چته کې لختر او چته کې کنزلو کې بل څه یو طریقه اختیار کې نو غي په دې سيزونو نه دغه نظام چې خپل صلاحيت دلته کې ته چې کوم نه نشي دا کولای زه دا زنده مثال دلته کې زمنګ ټوپای کې یو غټ هوټل دی هغه ټیم صرف یو کمره وا وړغونی کمره وا زما خپل محقق ته هغه ماته چې دا کم اونر دی د وړو کې رور د ایم بی ای کړی دا 2012-13 خبره ده بیا هغه سره موږ خبره وکړه نو هغه ته چې راته ایم بی ای کو نو ته جاب د پاره اپلای نه کوله هغه چې جاب د پاره هغه ټیم 12-13 کې ماته وسره ملاوي دي خو 50,000 په ملاوي دي 60 په ملاوي دي 1 लाख په ملاوي دي ویزه 70-80,000 زدل ته پیدا کوم اوس هغه چې ګمنو هغه خپل سیستم هم جوړ کړ دي بلډینګ هم خپل جوړ کړ هغه سیستم هم لغونی وسیع کولاوي کو او غټ سیستم چلیږي نه نو زوام کدا تا کې چې کوم صلاحیت ته آیا دا پرایویټ په ځای چې کوم ته خپل دغه کې اپلای کې نو بلغونه بهتر وي بالکل ټیک ده تاسو خبر ډېری خې خبر یو په وړي او دنه بکې پاتې شوې نه خبرې یې کنه